نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والقرآن الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. صدق الله العظيم. قدرمنو دا چې د څوار لساوه دلته یو شپږ شریک مالکان د جماعت اسلامي درویشمه چې د څوار لساوه د دوی د میاشتې د شپږم تاریخ سره سمون خوري. د همدې جامعې قومانیې نقشبندۍ اسلامیې د صحیح مدیریت او تربیت ترڅنګ موږ بیا د یو تربیتي انجمن یو ډېر ستاسو حضور ته نښکاره کوو. زموږ د جامعې تعلیمي شعوري او روزنې ترڅنګ اخلاقي روزنه، ادبي تربیه، عقیدوي روزنه او همداشان ظاهري او باطني اصلاح چې عبارت دی تصوف، چې تصوف اسلامي غرض او هدف دی، او د نبوي اخلاقو ښوونه او تربیتي بیانات چې دا مجلس د هغه په نتیجه باندې منعقده شوي دي. دا مذکوره شیان د دې مدرسې په اهمو اهدافو کې شامل دي او داسې نمونې د بیاناتو زموږ او ستاسو جامعه ته وړاندې کول، دا د استادانو د شفقت او د قانون اعلان او پاملرنې نتیجه ده. الله عز وجل دې دا ټول د خپل رضا لپاره وکړي. نو قدرمنو د دې مقابلوي انجمن د درېیم پړاو د شروع کولو لپاره بلنه ورکوو د ولي درجې څخه محترم عبدالرحیم اخوند څو د میکروفونو مخې ته تشریف راوړي. محترم سامعینو ته د کلام الله المجید یو څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاري عبدالرحیم د ولي درجې څخه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون صدق الله العظيم. تزرد طلبا كوبوركم تزرد طلبا كوبوركم وهي أجل ما كوبوركم تأميدون لدربار سني تأميدون لدربار سني سنة أجل ما كوبوركم تزرد طلبا كوبوركم وهي أجل ما كوبوركم. جزاكم الله أحسن الجزاء. داو محترم داو رحمكم شموش أوقاس القرآن الكريم يوسف مبارك آيات الله.